له بغلان څخه یو ځل بیا بدزیری افغانستان کې سیلابونه د وژل شوي شمیر له 300 اوښتی. د تېرې جمعې په ورځ د افغانستان په شمالي بغلان او بدخشان او لویدیځ هرات او غور ولایتونو کې سیلابونو درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي. د طالبانو حکومت چارواکي وایي د افغانستان شمالي بغلان ولایت کې د تېرې جمعې ورځې سیلابونو کې د مرګ ژوبلې د ډېرېدو خبر ورکړی. د دغه ولایت د کډوالو چارو مشر محمد ابراهیم عمري تر ډېری سیلاب ځپلو سیمو برکه او مرکزي بغلان ته تللی او وایي هلته لږ تر لږه 315 کسان وژل شوي او 1630 نور ټپیان شوي او له 2600 ډېر کورونه ویجاړ شوي دي. نوموړي دا هم ویلي چې ښایي د ځاني او مالي زیانونه کچه لوړه شي. په شیخ جلال او مرکزي بغلان ولسوالۍ د سولې مینه او برکه ولسوالۍ په شرشر کلي کې سیلابونو 315 کسان وژلي، 1630 کسان ټپیان شوي، 2615 کورونه په بشپړ یا تر یو حده ویجاړ شوي او زر څاروي له منځه تللي. د طالبانو د کډوالو چارو وزارت ویلي د سمنګان، خرم او سارباغ ولسوالۍ کې هم سیلابونو زیانونه اړولي. یو تن وژل شوی او یو ماشوم ورک دی، 80 کورونه او 10 هټۍ ویجاړې شوي او د اوبو لګولو ویالې، پلونه او د سیمې برېښنایي سیستم له منځه تللی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام په بغلان کې د وژل شوي شمیر له 300 لوړ بللی او وایي له زرو ډیر کورونه ویجاړ شوي دي. سرچینه وایي د دغو سیلابونو تر ډیره د تخار، چال، اشکمش، نمک آب او فرخار کې ډیر زیانونه اړولي او ښایي د مرژوبلې او مالي زیانونه کچه لوړه شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان د اړیکو مسؤل رعنا دراز ویلي سیلابونو له زرو ډیر کورونه ویجاړ کړي او نږدې 2800 کورونه زیانمن شوي دي. 3 جوماتونه او 4 ښوونځي هم سیلاب اغیزمن کړي دي. WFP وایي د افغانستان په بغلان کې ډیرو اغیزمنو سیمو ته لارې نشي ورتللی. WFP باید ژوندي پاتې شوي خلکو ته د خواړو ترلاسه کولو لپاره بدیله لار برابره کړي.